السلام علیکم ګران دوستانو، نن به درته د لوی اختر قرباني او فضیلتونه، مهم حدیثونه او دعاوې در وپېژنو انشاءالله. او لوی اختر هغه مبارکه ورځ ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل زوی قرباني ته تیار سو، خو الله جل جلاله د هغه لپاره د اسمان څخه یو وری راواستوي. دا ورځ موږ ته تسلیمي او اخلاص او سبق راکوي. کوم قرباني واجب ده که سنت؟ په حنفي مذهب کې قرباني پر شتمل مسلمان واجب ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې وس درلودی خو قرباني یې نه وکړه، زموږ د لمانځه ځای ته دې نه رانږدې کېږي. دریم، قرباني فضیلتونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د لوی اختر په ورځ تر ټولو خوښ کار د قرباني وینه تویول دي. هر وریښته د قرباني ثواب لري. د قرباني غوښه او وینه الله جل جلاله ته نه رسیږي، بلکې ستاسو تقوا ورته رسیږي. څلورم، د قرباني نیت او دعاوې. کله چې قرباني کوي دا دعا ووایه: بسم الله، الله اکبر، اللهم منا. په نوم د الله، الله ډېر لوی دی، الهي دا زما له طرفه قبوله کړه. او که قرباني دې د کورنۍ لپاره ده نو بیا دا دعا ووایه: اللهم تقبل منا ومن اهل بیتي. الهي زما او زما د کورنۍ له طرفه قبوله کړه. پنځم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دوه ښایسته میږي په خپله قربانولې، سپین او ښایسته ښکر لرونکي. هغه به په خپله کار کوه، خلکو ته به یې هم سپارښتنه کوله چې ښه حیوان وټاکي. شپږم، د قربانۍ حکمتونه. د الله جل جلاله امر ته تسلیمېدل، د زړونو پاکول، له بخل، خودخواهي او دنیا محبت څخه د بېوزلو مرسته کول، د حضرت ابراهیم علیه السلام د سنتو ژوندي ساتل. نو وروسته تر قربانۍ دا دعا ووایاست: اللهم تقبل منا، اللهم اجعل هذه الأضحية مقبولة وارزقنا فيها قربك ورضاك واجعلنا من المتقبلين. ژباړه: الهي زموږ قرباني قبوله کړه، په خپل نږدېوالي او خوښي راکړه او موږ له قبلېدونکو وګرځوه. امین. نو دوستانو، که وس لرئ قرباني مه پرېږدئ، دا ستر عبادت دی او ډېر ثواب لري. که مو چیرې ویډیو خوښې سوې وي ورسره لایک، شیر او سبسکرایب وکړئ تر څو نور خلک هم له دې ګټې برخمن شي. الله جل جلاله دې زموږ عبادتونه قبول کړي. امین. ویډیو حتمي د خپلو دوستانو سره شیر کړئ تر څو په راتلونکي لوی اختر کې دوی هم د دې ګټو څخه برخمن شي. د فکر پیرزویانا چکینوی هم هغه نمراد محفل ده لارزخته